زه په غونډ نه اول دا ته چې کوم یمیږ معذور خلک دی چې دغه د خپل مطالبې د پوره رواتلي دي د ضروري د حق مطالبې د پوره چې د دغه ډېرې ریزې هشي د نن پورې چې په دا باندې کوم کریک ډاون شوی دی د دغه په پرزور الفاظ مذمت کوم او چې دا چا کړی دی دا یقیني چې ظلم یې کړی دی نا انصافي یې کړی دو د دغه په باره چې دا د معذور کیما مطالباتو ورسره دا ته په دا علاقې کې د قومي چې هغه حمایت کړی دی د هغې کیما مطالبې دي دوی چې دا کیمې سچو دی چې شکور نوم یې دی چې دا د نکارې نه لرې شي او دوامه خبره دا چې شهرزاده نیولی دی د دغه معذور غای کوو کوریج کوو چې دی د هر خلوص شي زه د پی ټی ایم د طرفه نه چونکې دا د پی ټی ایم درنه نه دو خو میش د ټولو مظلومینو سره دا پی ټی ایم چې دی په هر وخت ویلوړ ها دی یغه حمایت ها کړی دی میش د دغه قوم د دغه معذور خلک د دغه دوی سره مطالبه حمایت کوي پادر دله چې کوم تشدد شوی دی چې په داش مشر رحمت شاه چې د قوم سره تعلق کې دی او دا ته نږدې ګډ ګډ په دا علاقه شه ماینینا پروت دي او د خپل رشتہ دارونه پکښه معذور شوي دي دا میږي توسې غونډې رشتہ دارون دي خالی د نه دي خو بهرحال دته ورنږدې دي د زړ خوانه ور سره کړی دو د دغه سره منډه ترړولې دو په دا زه د پی ټی ایم د طرفه شاباس ورته او میږ د حمایت کوي او چې دا کیم په د تشدد شوی دی دغه هم پر زور مزاحمت کوي باقی دغه نور چې کیم درې مطالبې دي دغه معذور چې دته دا معاوضه ملاو شي یعنی معقول معاوضه دا ورته ملاو شي او دا چې د علاقې نه دا لینډ ماین صفا شي نو دغه هم میږي دغه مخشه حمایت کړی دی ویس هم دغه حمایت کوي چې څنګه کوم او معذور دغه موجود وي میږي در سره موجود وي پانه بعد دا خبره چې دا کیم دغه مخشه تاک دی د ټانک پورې چې څرګه د فیصله وکړي ان شاء الله زوی په زوی اول میږي در سره درېمی ها بیا زوی په زوی درته حاضر هوي د اخره پورو دغه تاک هم میږي در سره کی چې دا کیم روډ بند شوی دی چونکې پی ټی ایم د پښتانه د پوره سہولات غوړي تکلیف نه ورته غوړي غیر متشدد غاده تحریک دی البته چې د روډ په بند کول باندې میږ په خپل سر باندې دا کوشش دی چې د خلک د مخ نه دا یو تکلیف ورکشي باقی در نه غاوي خو میږ داس نه چې خامخه توسته چې توس داس وکې هغه چې کیم د توس معذور دي دا په خپل منځ په دا خبره سوچ وکې چې کیم یې تو سره ویلوړ کو مینا دي ادا په دا خبره باندې سوچ وکړو چې خلک ته تکلیف نه وي باقی په در نشه میږ در سره موجودي ان شاء الله او دا خلک ته ها باقی دا خلک چې دا ته موجود یې او نور دا غونډ ته میږ دی چې دا یې میږ توس مشترکه مسله دو او دا ډیره خوفناکه مسله دو دا داسې مسله دو چې دغه د میږ د توس په علاقې ښځینه جنکې وړکي ډېر کښلي ځوانون او پیغلې او ښځینه دا معذور کړلې خو یې دغه حد نه دی معلوم چې دا 3 لاکه 3 زره یا نور وي او دا دغه علاقې نه ټانکې درې پوره هي بوري دغه د پوره په 4 لکه څنګه چې تبلیغون ویرنه چې سروزا ولګاوي چې لا ولګاوي کول ولګاوي چې میش توس د ثوابه په نیت په دا در نشه سروزا ولګاوي چې لا ولګاوي کول ولګاوي چې د ماینینه دغه علاقې نه صفا شي یا چې یو تیژه د روډ نه لره کې د لیارې نه لره کې چې مطلب لیارې صفا شي په دغه رنګ چې د یو ماین د پوره میش توس دا جهد وکي دا منډه ترړه وای نور الله پاک ان شاء الله چې میش توس خبر شنوي په د خبرو بخشي چې ما د کوم د میش ډیره شکریا ادا کوي چې میش تر دا سپوړه ثوله ترې تیرې کړلې میش نه روډ تر وتلی نه روډینه بند کول یک روډ خیال نه دی بند کړی وی چې کوم روډ بند شوی دی دا د خپل بند کړی دی مونږ نه دی بند کړی میږي په وته کا خبره په روغلي گای زیاته غوړی کوړی کوړ کې په نستنه خطر ایو والی میږي تا روغلي مخ خپل مشوره وکړه چې خیر د میر مسجد کوم ته ځغانه وی تکلیف په روډ باندې روډ غا بند کړی دی دغه تاړي سنو می دی شاکور باندې میږ نه دی بند کړی شاکور میږ وته کا خبر ونی ولی روخلوسی کړی درې کا بیا ونی ول وته بر دوه شذ یو سړای و هغه سړی خپل د کور لا شذ روخته وی هغه لارې کور ته وړل دا ونی و چې ته په دغه شی پټای شي چې اکل هغه شذونه ته بدنومي د ورثه ولا پانه بعد مو باند کا اوس مو دا ټول خلک د خدای نه د قران نه اوتی دو چې په دغه شوم نه پکا کا وستړی وای په روډ باندې روډ مې په دوی کې څه باندې کړی دی چې یو شاکور یې د نو شي میډ لټر وویني یو د میډ ورور شردادان ولای د داتا میشته ټنټ روشي
په دا جامو سره راغېږي میږ نور یک شی نه غواړي نه په دا جامه میږ در سره راغېږي په دا دوی کې ته میږ خالي روډ بند کړی دی چې شهزادار وشي و ده ته لټر ورکړو میږ یې وویني چې واقعي دا لوټ شو نور د تو ته میږ ډېره شکریه ادا کوي